سلامونه احترامات او شی پیرزینې مو ویني قدرمنو لیدونکو ستړي مسئ دا نو په کندهار کې الماس رستورانت چې نوی په فعالیت پیل کړی دی او نن یې د پرانیست غونډه یا هم افتتاح غونډه ده چې زیاتره ملګري راغلي دي او زیاتره تللي دي. موږ لږ څه ناوخته راغلي یو، خو نن به د دې رستورانت لیدنه به تر تاسو پورې ورسوو. ماشاءالله ډېر ښایسته ځای جوړ کړی دی، ښه مصارفات یې ورته کړي دي، ښه د ځینو خلکو زده که ووایو ډېر افتکارات یې کړي دي. لکه د توان د کابل په سویا یې ځای جوړ کړی دی، نو ډېر خوندور ځای دی. سلامونه او نیک هیلې تاسې او ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. په عیني مینې کې د الماس په نامه یو داسې بهترین او عصري رستورانت فعاله شوی دی چې عموما د اوسني عصر سره دغه ډیکوریشن یې او دا ټوله سټایلونه یې برابر دي. نو عموما په اوس وختو کې که څوک یو نوی ځای جوړوي یا نوی هوټل جوړوي باید ډیکوریشن ته یې ډېره پاملرنه وسي او دا یو اساسي نقطه ده د یو ځای دپاره یا د یو هوټل دپاره چې هر څومره ښایسته ډیکور برابر وي هغونه مشتریان ځان ته زیات راجلبوي. نو د یو ځای غذا او ډیکوریشن دا د انسان روح تازه کوي او د هغه تر څنګ د انسان زړه ګټي او په داسې ماحول کې که څوک غذا خوري نو روحي سکون ترلاسه کوي. نو هر څوک چې سرمایه گذاري کوي د هوټلدارۍ په برخه کې باید دغسې سرمایه گذاري وکړي. واقعا د الماس رستورانت مشرتابه نصیر احمد الماس دغه ټوله کارونه یې د ستاینې وړ دي او د ده دغه شوق و ذایقه و دغه د ده چورت فکر چې دغسې یو خاص فکر یې درلودی او یو خاص کار یې وکړي او ډېر ښایسته هوټل یې جوړ کړي. دا واقعا یو خاص خدمت هم دی او په دې برخه کې یو اساسي کار وسو. دا واقعا د کندهار دغه عصري تصویر نړۍ ته وړاندې کېږي. په زیاته توګه هغه مسافر چې د افغانستان مسافر دي په نوره نړۍ کې هغه چې دغسې ځایونه وویني د دې پر ځای چې ترکیې او نورو هېوادو ته په سیاحت ځي نو د هغه پر ځای به بېرته خپل وطن ته راځي او په د کندهار په دا ښایسته ښارګوټي عینو مینې کې به دغسې ښایستو رستورانټو ته راځي، دلته به غذاوې خوري د خپل فامیلونو سره یوازې د ملګرو سره. نو واقعا د دې دا ماحول چې دی ډېر پرسکونه جوړ شوی دی او ډېر ښایستې فوارې لري، ښه ښایسته لایټینګ لري، د هغه تر څنګ ډېر ښایسته ډیکوریشن یې ورکړی دی چې د هر چا خوښېږي انشاءالله. نو موږ دغسې کارونه ستایو او دغسې کسان ته لا بریاوې غواړو او تر څنګ دوی ته مبارکي وایو چې داسې ښایسته رستورانت او خدمات یې دې ټولنې ته وړاندې کړله. نن دا چې نن افتتاح وه او ډېرې ښایستې غذاوې یې پخ کړې وې. د غذا او د جملې څخه یې ښه ښایسته پلو، کابلی پلو، ښه ښایسته بریاني، زنګر برګر، شورما، چپس، لوبیا. د دا پلو سره دا لوبیا بیا جلا خوند کوي او د هغه تر څنګ نور مختلف پیزا یې هم درلودله چې ډېره واقعا خوشمزه پیزا وه او د هر چا خوښه شوله. نو خدمات یې ټولو وستایله او دغه د هوټل ټوله برخې او ټوله کارونه یې خوښ شوله. نو موږ په دغسې ځوانانو ویاړو چې د کندهار لپاره خدمت کوي، خاصتا په دغسې ماحول او حالاتو کې چې زیاتره خلک د کار د نشتون خبرې کوي، لیکن دوی خپله سرمایه ګذاري په داخل د هېواد کې او خاصتا په کندهار کې ترسره کوي. دا واقعا نورو ته زړه ورکول دي او په دې برخه کې
نوم مې انان شاداب دی د غنم رنګ یارانو ملګری یم نور تر څنګ هم دا ملګري راسره دي خالد جان حنیفي صاحب ګل احمد حبیبي صاحب او راغلي الماس رسټورانټ ماشاءالله ښه پانګونه یو خو ماشاءالله د ډیکوریشن د خوا بیخي راپورته دی سیمانه ډیکوریشن یې کړی دی او د نرخو بینیو مې وکتل نرخونه یې ډېر برابر بیخي ډېر مناسب دي ښه شان هم لري نسبتا نور هوټلو ته صفایي ځای انشاءالله چاپېریال بیخي ماشاءالله ډېر مناسب ځای ترین څه چې په دا هوټل کې و دا فامیلي ځای ډېر خوند راکړي شیطان یې کتلی ډېر ښایسته ځای ماشاءالله جوړ کړی او موږ ستاسو خلک د فامیلي ځای پسې ډېر بس یو رسټورانټ کې نه کې مناسب ځای کوم ځای ماته خلاص ځای بس خلک دا ځای خوښوي او ته وګورې انشاءالله ځای ډېر بهترین ځای دی ذایقه والا ښه ذایقه وه پلو مو خوړی بریاني مو خوړل میهن مو وڅښل و دا چې موږ ډېر څه ناوخته راغلي نو ځینې ځینې شیان موږ څخه خلاص شوي وو تر تا لا هم ناوخته راغلي وو یا نو تر تا دا د چکې راوړي وه بس بریاني یې ښه وه بریاني ښه خوند راکړي او پلو یې ماشاءالله ښه پلو پلو یې ډېر ښایسته پلو نور شیان خلکو اثبات وکړي ولا خلکو توصیف وکړي یا ولا الله دې بس د دې په رسټورانټ کې برکت واچي خیر پکې واچي الله دې بس دې خوشحاله او آباد وکړي قدرمنو لیدونکو دا نو فامیلي ځای دی فامیلي دپاره دا ځای جوړ دی دا خو نو داسې ووایي داسې جمعي ځای دی څنګه اول دې نوم راته یاد کړه راته تر څنګ نو هغه د دې ځای مؤسس دی نه کریم الله صدیقي چې د ځای د رئیس ممازي کېږم نو دا فامیلي ځای دی زموږ د هیوادوالو دپاره د خدمت دپاره چې دا یې د عکسو د یو پروګرام دپاره دی او دا یې شپږ نفري اته نفري چوکۍ دا شپږ نفري یو ځای دی چې شپږ نفري فامیلي پکښې کښېني او څنګ ته یې دا درې نفري داسې راسه دا څلور نفري دی او همداسې دا اته نفري دی فکر کوم بلې و دا اته نفري میز دی داسې نو زموږ سره په جریان کې دلته په کونج کې یو څلور نفري میز بل شته دا څلور نفري دی او دا چې دی دا هم داسې هزه کیاس څلور نفري میز دی بلې وه او د دې د راتګ لاره دغه ده چې زه به دروازه درته دا د راتګ لاره ده د شرغلاست دا د شرغلاست ځای دی دا خو نو بس هغه سیده بالا سړک دی نه هغه سیده سړک دی ډېر دا د شرغلاست دپاره دی دا ځای قدرمنو لیدونکو نو دا الماس رسټورانټ دی چې نوی په فعالیت پیل کړی دی په کندهار کې عینو مېله کې کوم سړک دی نو د سیدزاده پټرول پمپ څنګ ته سیدزاده پلازا د امر کمپلیکس پر مخامخ نو قدرمنو لیدونکو دغسې رسټورانټونه که وګورو رسټورانټونه به ډېر اشتها سوي جوړ سوي همدغسې رسټورانټ چې اوس جوړ سوی دی ما لیدلی دی او زه یې ګورم تر اوسه پورې خو ما دغسې رسټورانټ نه لیدلی چې دومره ښه ډیکوریشن جوړ کړي که څه هم وګورو هېوادوال خلک تر ډېره حده پورې ډیکوریشن پسې نه ښه ډیکوریشن ولري ښه صفایي ولري ښه خدمات ولري او کوشش کوي طبعا دوستان لپاره څه ډېر زیاته مننه تاسو همچنان ستاسو هم زیاته مننه او ستاسو په راتګ سره موږ زیات خوشحاله کېږو کور ماباد تاسو زموږ ویاړ یاست کور ماباد